په استانبول کې د فرشونو او غالیو لوی نړیوال نندارتون د افغان سوداګرو او مسؤلینو په حضور کې پرانیستل شو. د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازو په استانبول کې د افغانستان د کنسولګرۍ او په هغه هیواد کې د میشت افغان سوداګریز پلاوي همدارنګه په استانبول کې د افغانستان د غالیو صادرونکو او تولیدونکو ټولنو مدیر هیئت غړو ګډون کړی و. یکی از نمایشگاه بین المللی الحمدلله افغانستان یک دست بسیار بلندی داره. 8 غرفه در همچین نمایشگاه ها که ما میتونیم مثلا محصول خود به سطح جهان به نمایش بگذاریم. ما افتخار از این به وجود میاد که قالینای ما قالینای افغانی که دست بافت است و 1.2 میلیون مردم در فعالیت میکنن، اونا میبینن و علاقمندی دارن و الحمدلله ما خوشنود هستیم که فعلا ما در نمایش استانبول هستیم. این بار اول است توی استانبول نمایش گرفتیم. از این پیش دوموتکس جرمنی می بود یا توی امریکا نمایش ها می بود، در اشتراک می کردیم. تجربه خوب است. این سال که ما در نمایش استانبول آمدیم، این روز اول ماست. خوب است. مشتری نو از کشورهای مختلف آمده رایستن، دیده رایستن. ما به این نمایش اشتراک کردیم. اولا تشکر میکنم از دولت افغانستان و دوم از وزارت تجارت صنعت و از سوم از اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین افغانستان که همچنین فرصت‌های بسیار خوبی به ما ارائه کرده است که ما در این نمایشگاه اشتراک کردیم و خواست ما توقع از دولت همین است که همچنین نمایشگاه به ما یک فرصت بدهد که تنها نه در استانبول و کشورهای دیگه به امریکا و جرمنی و دومتکس و خوش هستیم از دولت افغانستان. دا د غالیو او فرشونو تر ټولو لوی نړیوال نندارتون دی او د اوږد مهال لپاره د پیرودونکو د جلبولو په موخه جوړ شوی دی چې د نړۍ 19 هیوادونه پکې د 4 ورځو لپاره خپل ماشیني او په لاس اوبدلې غالۍ نندارې ته وړاندې کړي. نمایشگاه اشتراک کردیم. مقصد اشتراک دادن ما در این نمایشگاه جهانی البته بزرگترین نمایشگاه است. به خاطر یگان خریدارای دائمی را به دست بیاریم، بتوانیم به خدمت برای سکتور قالین بتوانیم بکنیم. از دولت افغانستان امارات اسلامی خواهش میکنیم که همچون نمایشگاهی که جهانی و بین المللی هست برایشان تفاهم برسن و ما تجاره را در رای بسازن که امروزشان ارتباط داشته باشیم و روابط داشته باشیم. باید وویل شي چې په دې نندارتون کې د افغانستان د غالیو اوبدلو 8 شرکتونو هم خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي.